یو ملګری سوال کړل چې د واده مې ډېر ټیم وشو لیکن په ګډه باندې حمل نه ټیراویږي د زنانه د دا وجه ډېر زیات پریشان یم او داسې یو عمل یو وظیفه راته وښیه چې د هغې سره الله ماته اولاد نصیب کړي. ټول مخکنۍ خبره دا ده چې دنیا دارالاسباب دی. ډېر خلک داسې چې په دې حوالې سره زه تاسو ته وظیفه هم ښیم د هغې نه مخکې چې کوم اسباب اختیارول دي هغه هم ضروري ده. ظاهره خبره د دنیا چې کوم د دارالاسباب ده او داسې یو بیماری نشته چې الله د هغې علاج نه نازل کړی. یعنی نن سبا کې ظاهره خبره ده جدید دور په دې کې د هر بیماری علاج ته په هر بیماری کې چې ساده بیماری ده او ساده دغه علاج. اکثر خلک داسې چې هغه بیمار وي او بیا اکثر نه سبا کې چې کوم بیماری هغه په نارینه کې وي. نارینه ظاهره خبره نور نارمل وي بستری وغیرہ کې صحیح طریقې سره، لیکن چې کوم منی وي په هغې کې هغه جرثومه نه وي چې د کومې جرثومې په ذریعه باندې د بچي پیدایش کړي یا وي لیکن هغه مړ وي په هغې کې حرکت نه وي، نو په دغې وجه باندې د هغې سره حمل نه ټیراوي. نو ټوله مخکنۍ خبره دا ده چې خپل هم ټیسټ پکار دی او د کور والا ټیسټ هم پکار دی. ډېر شي زنانه داسې اکثر داسې چې سوالات کې چې خاوند بچي مې نشته او خاوند چې کوم دی هغه ماته سپکې سپورې وي او یعنی زندگی را برباده کړله. نو یاد وساتئ په دې حوالې سره د زنانه قصور نه وي. که چېرې زنانه بیمار وي د هغې علاج وکړي، لیکن اکثر کسان داسې نارینه چې هغو وایي یار زه خو نارمل یم، زه چې کوم دی کوروالی کوم هر حوالې سره ښه یم، د هغې نه باوجود بچي نه کېږي. نو یاد وساتئ چې تاسو ته مخکې خبره وکړه چې کوم دا مني ده د کومې په ذریعه باندې د کوم ذراتو په ذریعه باندې چې کوم د بچي پیدایش کېږي، نو د اکثر په هغې کې کمی بیشي وي. په دغې وجه باندې بیا د بچو پیدایش نه کېږي. که چېرې زنانه او نارینه خپل ټیسټ وکړي، د ټیسټ نه بعد که چېرې بیماري وي د هغې علاج وکړي. ظاهره خبره ده د هر بیماري علاج دی، د هغې علاج وکړي او د علاج اوس مثال طور پر څه بیماري نه وي د هغې نه باوجود نه کېږي، نو په دغې حوالې سره دا چاته اختیار حاصل نه دی چې هغه چاته تانه ورکړي. دا د الله رب عزت په لاس کې ده. دا بچي ورکول، نارینه ورکول، الکان ورکول، جنکې ورکول، دا د الله رب عزت په لاس کې دي. ډېر خلک داسې دي تاسو به اکثر کتلي چې د زنانه چې کوم دی لور پیدا شي نو په دغې باندې زمونږ خاص کر کې د پښتنو په معاشره کې هغې ته طعنه ملاویږي. لور ورکول، زوی ورکول، دا د الله رب عزت په لاس کې دی جناب والا. دا د هغې زنانه قصور نه دی. یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. الله په قرآن کې څه فرمایي چې چاله غواړي الکان ورکړي، چاله غواړي جنکې ورکړي، چاله غواړي دواړه ورکړي او چاله غواړي پانچ چې بالکل سولم نه ورکړي. هغه چې کوم دی هغه بیا د الله رب عزت نه غواړي ای الله ما دا چې کوم دی اولاد راکړه. اگر چې جنکې ولې نه وي، ځکه چې هغه د اولاد د نعمت چې کوم قدر هغه بیا دغه خلکو سره وي چې چاړو بچي نه وي. نو بهرحال دا خو په زمن کې بله خبر رااله، لیکن د ټول نه مخکې چې کوم دی خپل دغه کول د هغې بیماری علاج کول. که بیماری نه وي د هغې سره سره د دې یو څو وظایف د خیمه د دې تاسو ان شاء الله تعالی تاسو اهتمام وکړئ. ان شاء الله تعالی د الله رب عزت دا امید دی چې الله رب عزت تاسو دا چې کوم تاسو اولاد دی هغه به درکړي. که چېرې تاسو په قسمت کې لیکلی شوي هغه ضروري نه ده موږ خلک چې نن ماته اولاد میلاو شي، داسې نه ده چې کله الله رب العزت لیکلی نو هغه به تاسو ته ضرور میلاوي. زمونږ خپل یو رشته دار دی تقریبا 15 کاله بعد هغه ته الله رب العزت چې کوم دی اولاد نصیب کو، نرینه اولاد. د هغې نه مخکې د هغه اولاد نو 15 کاله هغه انتظار وکړو. دا زما د خپل سترګو کتو خبره ده. نو چې الله لیکلي که نه نو هغه به میلاویږي یا دیر صحیح، لیکن میلاویږي به ضرور. چې نه لیکلي نو بیا د الله رب عزت چې کوم فیصلې دي په هغې کې بیا موږ تاسو څه نشو کولی. دا د الله رب عزت حکمت دی چې ولې نشته. سمجھ کې مو خبر راځي. نو بهرحال د هغې لپاره خو یو خبره ده چې د دې دعا اهتمام کوي. رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا په قرآن مجید کې دا دعا موجود ده. رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. په هر مانځه پسې زنانه دیم وي نارینه دیم درې پیرې دا په هر مانځه پسې وي. د هغې نه علاوه د دې دعا اهتمام دی کې رب هب لي من لدنك ذريه طیبه، رب هب لي من لدنك ذريه طیبه انك سميع الدعاء. دا دعا چې کوم دا د دې اهتمام کوي دا په هر مانځه پسې درې ځله وایي. او د هغې نه علاوه چې کله مثال کے طور پر په کوروالی کې بعض خلک داسې چې هغه
ډېر غلطي چې کوم دی هغه شکار شي. نو په دغه حواله سره پکاردار چې کله زنانه د حیض نه پاک شي او د حیض نه چې کله پاک شي په دغه ټیم کې چې کله انسان کورواله کې په دغه ټیم کې زیات امیددار چې چانس زیات وي چې په دغه ټیم کې حمل ټهراو شي. او په دغه حواله سره بیا خاص کر کې چې کله انسان کورواله کې په دغه حواله سره پکاردار چې زنانه دلاندې او نارینه لپاسه وي. دا د حمل ټهراویدو یو ذریعہ ده. او د هغې نه علاوه ډېر خلک داسې کوي چې هغه کله همبستریو کې همبستري نه چې کله بعد انزال وشي نو فوراً چې کوم دی الګ شي فوراً الګ کېدنې دی پکار چې تاسو دا غواړئ چې حمل ټهراو شي د هغې نه بعد یعنی تاسو کله همبستریو کوي او همبستري نه بعد انزال وغیره وشي نو فوراً مو جدا کېږي تقریبا 15-16 منټه لږ انتظار وکړئ د هغې نه پس چې کوم دی یا تاسو الګ شي. دین علاوه یو تعویذ د خیمه چې هغه تاسو ولیکئ او بیا چې کله زنانه د هغې په ګډه باندې تاسو غوتړئ ان شاء الله تعالی د هغې سره چې کوم دی د حمل د ټهراویدو او دغه شان د حمل د حفاظت لپاره بهترین تعویذ دی. هغه تعویذ دغه دی چې تاسو په دغه باندې ولیکئ چې تاسو په خپل نظر زی او چاته وي قرآن مجید دا آیت ولیکئ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. دا آیت ولیکئ او ورسره سره چې کوم دی فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. دا دو آیتونه چې کوم دی دا په کاغذ باندې ولیکئ او دا غینه تعویذ جوړ کړئ هغه به د زنانه په خېټه باندې وتړئ ان شاء الله تعالی د دې سره چې کوم دی حمل بم ټهراو شي او سره سره چې کوم دی د حمل حفاظت بم کی بعض زنانه داسې چې دا حمل چې کوم دی یو څو میاشتې بعد غذای شي نو د دې تعویذ سره ان شاء الله تعالی د دې کلام الهي په برکت سره به الله رب العزت داغي حفاظت وکړي. یعنی دا تعویذ تاسو ولیکئ او د زنانه په خېټه باندې تاسو وتړئ ان شاء الله تعالی حمل بم ټهراو شي او سره سره چې کوم دی داغي حمل حفاظت بم کی الله رب العزت. حال د الله رب دا دعا ده چې څومره به اولاد دي الله رب دې ټول ته نیک صالح اولاد نصیب کړي او شان نرینه اولاد دي الله رب دې غوته نرینه اولاد نصیب کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.